نن به درته یو داسې ګیم راوښیم چې دغه ګیم به ستاسو نه مکمل پبجي او فری فایر که تر ننه پورې چا کړی وي نو هغه به ترې مکمل هیر کړي. دغه ګیم چې دی دا ډېر یو زیات خوندور او ډېر مزدار ګیم دی او پخپله زما ډېر زیات خوښ دی نو امید لرم چې ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شي. نو ویډیو ته له تګ نه مخکې قدرمنو تاسو ته یو ډیکیشن عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. د گیم کم لینک چې دی هغه به تاسو ته ډسکرپشن نه یا د کمنټو نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله هم چې تاسو دا گیم خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شیان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، په دې کې مختلف لیولې دي. ټیک ده، دغه لیولې چې دي دا لیولې به تاسو په دې طریقې سره پوره کوئ. دا وګورئ، اوس مثال په طور تاسو یو لیول وکړو نو ورپسې به تاسو ته دویم لیول دی. دلته کې تاسو وګورئ خوا کې د فایر کم نښه چې د هغې تاسو له راکړې ده. ټیک ده، په دې کې مختلف ویپنز استعمالیږي، ورسره مختلف ګاډي استعمالیږي. دا وګورئ لکه ټینکونه پکې دي، هر څه دي پکې. یو ټارګېټ گیم دی، مطلب تاسو به پکې خپل کم ټارګېټ چې دی دغه ټارګېټ به پکې تاسو پوره کوئ. ډېر مزدار گیم دی. د دې چې کم تاسو لوک اپ ته وګورئ، د دې چې کم بیک ګراوند تاسو چک کوئ نو یقینا چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. دا که تاسو دلته کې وګورئ بالکل 3D شان ښکاري، هر څه بالکل یو ریل شان گیم دی. ټیک ده، که تاسو دلته کې وګورئ نو مختلف ویپنز دي پکې، مختلف اسلحې دي پکې، ورسره مختلف ګاډي پکې هم دي. هر څه چې دي هغه ټوټل تاسو ته دلته کې ملاویږي. دا وګورئ د دې ځای نه دغه شانتې مختلف سیټینګز دي. دا سیټینګز به تاسو وکړئ، دا سیټینګز به تاسو د دې ځای نه پوره کړئ. کله هم چې دا سیټینګ تاسو وکړئ او مخکې تاسو لاړ شئ نو تاسو ته به یو ټارګېټ راځي. ټیک ده، کم ټارګېټ چې تاسو له راکړي تاسو به سمپل هغه ټارګېټ چې دی دغه ټارګېټ به تاسو پوره کوئ. دلته کې دا وګورئ مختلف لیولې دي. یو لیول به تاسو ځئ، مطلب لیول 1 نه به شروع کړئ چې کم لیول تاسو پوره کړئ، ورپسې به تاسو ته کم دویم لیول چې دی سیکنډ لیول به راځي، تھرډ لیول به راځي، خو په لیول پسې به تاسو ته یو لیول راځي. چې کم یو لیول تاسو کوئ نو تاسو ته به مخکې فردر نور لیولې چې دي هغه به ټولې تاسو ته په دغه طریقې سره راځي. مثال لکه 2 لیولې پکې ما وکړې نو ما ته دریم لیول چې دی هغه اوپن شو. چې تاسو 3 وکړئ نو څلورم، ورپسې دا ډېر ښایسته گیم دی. په لیول پسې به تاسو خپل کم لیول چې دی هغه پوره کوئ. نو امید لرم تاسو له به ډېره زیاته مزه هم راکړي، ډېر زیات به ستاسو خوښ هم شي. دلته کې آرمرز دي، اټیکس دي، شوټس دي، بیا چې کم مومنټس دي نو دا به ټول تاسو دې ځای نه کوئ. او کم دویم لیول چې به تاسو ولئ نو هغه به تاسو په کاینز باندې اخلئ. مثال په طور کم اولنی لیول چې تاسو وکړو، ټیک ده، په هغې کې به تاسو ته دا کاینز راکړي، مطلب سکې به تاسو له راکړي. ټیک ده، دغه به تاسو بیا څه وکړئ، دغه به تاسو انویسټ کړئ، تاسو به پکې کم دویم لیول چې دی نو به تاسو ځان له راواخلئ. صحیح ده، په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه گیم تر پایې ورسوئ. نو ډېر مزدار گیم دی قدرمنو. امید لرم چې خوښ شوی به مي، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.